बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तानो उम्मीद लरम چې روغ جوړ او ښه برابر به دوستانو نن زه تاسو ته یوې بلې نوې ویډیو سره راغلی یم. دوستانو دا ویډیو د چې په باره کې دوستانو دا ویډیو دی د فرینډ لیست پټاونه په باره کې ده. یعنی دوستانو تاسو خپل فرینډ لیست څرنګه پټوای سو. دوستانو فرینډ لیست چې راځي دوستانو فرینډ لیست یعنی دا ده چې دا تاسو وینئ دا دوستان دي. دوستانو نو که تاسو غواړئ چې دا دوستان دي ماول پټ سي یعنی دا دوستان چې کله بل څوک ما آی ډي خلاصه کړي نو دا دوستان دي ماول نه ورته ښکاري. دوستانو د ډیره اسانه طریقه ده دوستانو د پټاونه. دوستانو ویډیو وشي دوستانو ویډیو در سره لایک کړئ کمنټ وکړئ او دوستانو سره شیر کړئ چې تاسو نور دوستان له دې ویډیو نه فائدہ واخلي. دوستانو که چینل مو تر اوسه پورې سبسکرایب کړئ نو ضروري در سره سبسکرایب کړئ. نو دوستانو جو د ویډیو په طرف باندې ویډیو شروع کوو. نو دوستانو دې لپاره به تاسو ټولو ناول فیسبوک خلاص کړو. نو دوستانو چې کله فیسبوک خلاص کړو دوستانو په د کونچې درې لکیرې دي نو دوستانو په دې باندې به کلیک کوو. دوستانو چې کله په درې لکیرو باندې کلیک نو د تاسو کوزه لاړ شئ دلته به لیکلي سیټینګز اینڈ پرایویسی. نو په دې سیټینګ اینڈ پرایویسی باندې به کلیک کوو. دوستانو چې کله تاسو سیټینګ اینڈ پرایویسی باندې کلیک کوئ نو دوستانو بیا به دلته تاسو ته راشي سیټینګز. نو دوستانو بیا په سیټینګ باندې کلیک کوو. دوستانو کله چې تاسو په سیټینګز باندې کلیک کوئ نو دوستانو یا بعد به تاسو لږ کلان دی راشئ دلته به لیکلي پرایویسی سیټینګز. نو دوستانو پرایویسی سیټینګ باندې به کلیک کوو. نو دوستانو دې بعد به تاسو بیا مشکلات راسو دلته به دوستانو لیکلي یو کین سی یور فرینډز لیست یعنی اتا فرینډ لیست چې دا نو ادي چوک چوک ګوري. دوستانو په دې باندې به کلیک کوو. نو دوستانو دلته لیکلي دي پبلک یعنی پبلک مطلب دا کیږي چې ماول دوستان چې دي فرینډ نو دا دي هر چوک ویني. دوستانو بیا دلته لیکلي دي فرینډز یعنی خالی کې ما دوستان دي ویني. دوستانو موږ دا غواړو چې زموږ دوستان چې دي ادي هیڅوک نه ویني. دوستانو په اونلی می باندې به کلیک کوو. دوستانو چې کله اونلی می باندې کلیک کوو نو تاسو دوستان چې دي تاسو فرینډ لیست دا اب هیڅ نه ښکاریږي. تاسو فرینډز تاسو دوستان به هیڅوک نه ویني نه به هیڅ ښکاري. دوستانو که ویډیو مو خوښ رسلی در سره لایک کمنټ وکړئ او نور دوستانو سره